الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وقال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هر وخت او ټول کال ډېر سخي او صدقه ورکوونکی و، خو د رمضان په میاشت کې به بیا ډېر سخي و. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي دومره به د خیر په کار کې سخي و لکه روان باد او هوا، لکه څنګه چې هوا هر ځای ته ځي او رسیږي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرات هم عام او هر چا ته رسیده. محترم مسلمانانو ورونو، دا حدیث مونږ ته دا واضحه کوي چې مسلمان باید په روژه کې ډېر سخي او هر نیک عمل کوونکی وي، ځکه په روژه کې د نیک عمل ثوابونه زیاتېږي. مونږ هر وخت اجر او ثواب ته محتاج یو. باید قولی، فعلی، مالی، بدني او هر قسمه عبادتونه وکړو او خپل پیغمبر علیه السلام په نقش قدم روان شو. شتمن او مالدار وروره، ستا ډېر غریبانان مسلمانان ورونه او خویندې دي چې روژه ماتي لپاره څه نه لري، نو د روژه ماتي ثوابونه حاصل کا. د خپل مال په صدقه کولو سره د نورو مسلمانانو مشکلات حل کا، ځان الله ته نږدې کا، تر څو چې موږ نه الله رب العالمین راضي وي په ورځ د قیامت. ستاسو د دعا په هیله، یاسر بن بختیار. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.